السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفر شاه درویش یم. مینوالو په پېښور کې چې کومه دماکه وشوه، تقریبا چې 32 کسان پکې شهیدان شوي دي او بې شمېره پکې زخمیان دي. په دغه حوالې سره ضمیر خان ضمیر صاحب څه بیان ورکړی دی. تاسو ول دا ویډیو وګورئ، بیا به خبرې کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، په پېښور کې بیا دماکه وشوه. بیا د پېښور په پولیسو باندې اور ولګېد، بیا د بیلټ په ځوانانو باندې اور ولګېد، بیا ډي اس پي صاحبان لاړل، سی چو صاحبان لاړل، اسپان لاړل. دا به چانه نه پیدا یار. ما یو ویډیو مخکې وکړو خو سټرایک یې راکړو، بند یې کړه. کم سے کم د امن سوال کوئ. الله دې امن راولي، ځکه چې په 1,000 روپۍ تنخواه ډېر خلک لي. په پاکستان کې تنخواه ډېر خلک لي، ډېر محکمې تنخواه لي، خو صرف د مرګ او د ځان د شهادت او د جان واده چې کم دنو دا صرف پولیسو کړی ده او د بیلټ خاوندانو کړی ده. بای د دې خلک ولاړ یو، زمونږ به دغسې کلکې حوصلې وي. مونږ که هر څومره څوک وجني حوصله به نه ماتېږي زمونږ. انشاءالله کې فقه پولیس زنده باد. شهیدان چې کم دي الله تعالی دې ورته اعلی مقام ورکړي، ځکه چې دا ډېره سخت کار دی، سخته صحنه ده چې زمونږ پرون پکې دغلته په ډیم کې واقعه وشوه. د 32 ماشومان د کسو پکې غالبا چې ډوب شول. فقه پولیسو چې څومره قرباني ورکړې ده، دونه بلا په دنیا کې بل فورسز را پیدا کیږي او هغه به قرباني ورکړي. زه په خپلو پولیسو فخر کوم، زه په دغه وردی فخر کوم، زه په خپلو پولیسو وروڼو فخر کوم، په دې شهیدانو فخر کوم، د شهیدانو په مور او پلار فخر کوم، په دغه خپلو غازیانو فخر کوم. زمونږ به انشاءالله حوصلې دغسې بلندې وي او الله دې مخکې خیر کړي. قدرمن شئ. بس په خپلو دعاګانو کې دغه شهیدان یاد ساتئ او چې کوم ملګري پکې زخمیان شوي دي د هغوی دپاره خصوصي د دوا درخواست دی چې الله وله صحت ورکړي. ملګرو، ویډیو تاسو کته ډېر د افسوس مقام دی. ډېر زیات خفه شومه چې زمونږ په پښتونخوا کې نه پولیس په امن کې دی، نه عوام په امن کې دي. چېرته دماکې دي، چېرته څه مسلې دي. نو الله دې وکړي چې زمونږ په دې ملک کې امن راشي. الله دې دغه شهیدانو ته جنت الفردوس نصیب کړي. څوک چې پاکستان تباه کوي، پاکستان ته نقصان رسوي، الله دې هغه خلک تباه او برباد کړي. ملګرو، دا ویډیو مخکې شیر کړئ. ډېر د خفګان خبره ده. ملګرو، په دې سره موږ ته راکړئ اجازت. دلوي الله.